الرحمن الرحیم. راځو نن ورځ په بوتسټرپ کې په آفسیټ کلاس او په آرډر کلاسز او همدارنګه نیسټینګ باندې خبرې کوو چې دا څه شی دی او څه ته ویل کېږي. راځو اول په آفسیټ کلاس باندې خبرې کوو چې آفسیټ کلاس یعنی څه یا آفسیټ کلاس څه ته ویل کېږي. مونږ تاسو په مخکې کلاسونو کې یا مخکې درسونو کې مونږ تاسو دا زده کړل کله چې هم تاسو د یو ویب سایټ لیاوټ جوړوي یا کچېرې تاسو بوتسټرپ وایي نو په هغې کې درې مهم کلاسونه دي چې په دې باندې باید تاسو پوه شئ. که دې باندې تاسو پوه نه شئ نو تاسو مخکې نه پوهیږئ، ځکه تاسو چې هر کار کوئ یا هر څه چې تاسو په بوتسټرپ کې کوئ نو دا درې کلاسونه پکې حتما استفاده کیږي یوز کیږي. نو که تاسو د ویب سایټ لیاوټ هم کریټ کوئ جوړوئ نو دا درې کلاسونه چې دي دا پکې استفاده کیږي یوز کیږي. داسې لیاوټ بنئ یا داسې یو ډانچه بس تاسو د ویب سایټ ډیټابیس اپلیکیشن هر چیز چې تاسو جوړوئ داسې به نه وي چې مطلب دا پکې استفاده او یوز نشي. هغه کوم کلاسز دي؟ هغه درې کلاسونه چې دي، یو زموږ سره په هغه کې کنټینر کلاس دی، بل زموږ سره رو کلاس دی او بل زموږ سره کالم کلاس دی. چې کنټینر کلاس، رو کلاس او کال کلاس به موږ مخکې زده کړل او مو ویلې. راځو آفسیټ کلاس ته چې آفسیټ کلاسز یا آفسیټ کلاس څه شی دی، څه ته ویل کېږي. مخکې له دې چې په آفسیټ باندې خبرې وکړو که چیرې ستاسو یاد شي مونږ او تاسو آفسیټ په نوم باندې یو څه په سیسس کې هم ویلیو. بارډر آفسیټ که ستاسو یاد شي بارډر آفسیټ څه کار کوو په سیسس کې؟ ریډیوس بارډر ریډیوس دی. بارډر ریډیوس مطلب هغه بارډر به لږ ګول کېدلی که نه. سبا تا ته یاد شي بارډر آفسیټ؟ بارډر آفسیټ استاد لکه هغه داسې ده که نه، هغه شاډو آوټلاین آفسیټ. سوري آوټلاین آفسیټ یو زمونږ سره بارډر دی، یو آوټلاین دی که نه. ګورئ مونږ تاسو که تاسو ته یاد شي په سیسس کې مونږ یو څه ویلي وو. کله چې تاسو فرض کې یو ایلیمنټ ته فرض کې دلته زه راځم او په دې کې دننه زه دلته یو فایل اخلم، لکه دلته ما ولیکل انډیکس ډاټ ایچ ټي ام ایل، ما یو فایل واخیست. صحیح ده. زه دلته غواړم فرض کې یو د ایچ ټي ام ایل یو ایلیمنټس راوړم او هغې ته څه کار کوم، هغې ته بیا زه یو بارډر ورکوم. فرض کا دلته مې ولیکه پی، فرض کا پی مې ولیکه او دلته مې ولیکل لورم 5. زه غواړم دې ته یو بارډر ورکوم. دې ته بارډر څنګه ورکولی کېږي؟ دلته لیکم سټایل، دلته لیکم پی، دې ته زه یو بارډر ورکوم. نو بارډر چې ورکوم بارډر لیکو که نه، نو بارډر یا که تاسو شارټ کټ استفاده کوئ بی ډي ولیکئ کیبورډ نه انټر پریس کړئ، پیج کنټرول ایس کوئ، رائټ کلیک وکړئ، دا اوپن وذ لایف سرور کوئ. نو تاسو سره بعد دغه پی چې دی دا به یو بارډر واخلي. صحیح ده. پی به زموږ سره یو بارډر واخلي. رائټ کلیک پې کوم او کاپي پات مې واخیست، راځم دلته او دلته مې پیسټ انټر. دا اوس وګورئ موږ سره یو بارډر دی واخیسته. که تاسو دې ته ویډیو هایټ ورکوئ هغه هم تاسو دې کې سیټ کوئ شئ. ګوره فرض کړه دې ته زه ورته ووایم چې دغه پی چې دی دې ته وید ورکړه چې لږ منظم راشي، چې تاسو ته زوړ درس در یاد شي، ځکه دا چې مونږ کوم ته ویلی وو. دا اوس وګورئ واخیست. که تاسو وایئ چې څلور طرفونه دې فرض کړه مارجن واخلي، ګورئ یو فرض کړه یو 15 پکسله مارجن هم زه ورته اخلم. دا ستاسو زوړ درس و که نه. که دلته زه اوس غواړم فرض کا زه اوس وایم چې دلته دا مارجن یې بر ځای نه واخیست، پډینګ به مې یو 15 پکسله واخلو چې دا لیکل هم له څلور واړو سپیس داسې واخلي. مارجن مې دلته نه دی پکار، مارجن مې نه دی پکار، پډینګ مې واخیست. اوس دلته زه غواړم چې یو بل بارډر هم واخلي. د بل بارډر دپاره موږ څه استفاده کول؟ زه غواړم چې دوه بارډره واخلي. د دوه بارډر لپاره څه استفاده کیږي؟ دې ته به زه 13 ورکړم چې لږ لاندې راشي. ښه څه استفاده کېدل؟ آوټلاین. شاباسې. دلته زه اوس ورکوم آوټلاین. صحیح. دلته لیکم آوټلاین، دلته لیکم آوټلاین دې واخلي. آوټلاین دې څومره فرض کړه 2 پکسله دي، سالډ دي او د دې کلر به ریډ واخلم. پیج به کنټرول ایس کوم، دا به ریفریش کوم. صحیح ده. اوس یې څو بارډر شول؟ دوه بارډر شول. دا به هم زه 2 پکسله کوم چې موږ سره ښکاره شي. صحیح ده. دا وګورئ زموږ سره 2 بارډر دي. زه اوس غواړم دغه بارډر مې چې ورکړی دا دواړه بارډر له یو بل نه لږ جدا کوم. د دې لپاره څه استفاده کیږي؟ سبا یاد دي دا درس؟ آفسیټ استفاده کیږي. نو آفسیټ څه دی چې به تاسو ورته ولیکئ آوټلاین آفسیټ. آفسیټ مو یاد ته راغی؟ که دلته زه ورته لیکم 15 پکسله، دې مطلب دا دی چې یو بارډر دی له بل بارډر نه یا آوټلاین دی له بارډر نه 15 پکسله سپیس واخلي. دې ته ویل کېږي آفسیټ. دا زموږ سره آفسیټ دی.
نو دلته هم آفسیټ زمونږ سره سیم خبره ده. که چیرې تاسو په هغه آفسیټ باندې پوه شوي په دې باندې هم تاسو دلته کې ښه پوهېږئ. لکه اوس فرض کا دا زمونږ سره یو کنټینر ما واخیست، بیا هغه کنټینر کې زمونږ سره یو رو ده. په دې رو کې په یوه رو کې زمونږ سره څو کالمونه موجود وي؟ 12 کالمه موجود وي. زه داسې کار کوم لاندې زه یو رو بل اخلم او په دې رو کې زه دلته یو کالم راوړم او د دې سوري یو نه شپږ کالمونه راوړم. صحیح ده؟ شپږ کالم یې راوړل. اوس زه غواړم چې بعضې ټیم کې موږ مخکې وویلې که نه که چیرې تاسو یو کالم ته د څو کالمونو هغه ورکوئ، مطلب هغه سایز، یا فرض کړئ تاسو یو کالم راوړئ یا تاسو وایئ چې زه یو کالم په دې رو کې راوړم او دې ته زه غواړم چې د شپږو کالمونو سایز دې ته ورکړم. لکه په ټول رو کې زموږ سره شپږ کالم راځي، زه یو کالم راوړم او د دې کالم دې د شپږو کالمونو ځای ونیسي. بیا په هغې دپاره موږ لیکل چې کالم شپږ او ام ډي زموږ سره بریک پوینټس دي یا د میډیا کویري دپاره استفاده کیږي. صحیح ده؟ ریسپانسیو دپاره. نو دلته اوس زموږ سره بعضې وخت کې داسې ضرورت پیدا کیږي زه وایم چې دا دې لږ مخکې لاړ شي، دا دې لږ مخکې لاړ شي، لکه دغه دا ډیپ چې دی لږ دې رایټ طرف ته لاړ شي، دې ځای کې دې لږ سپیس پیدا شي. بیا د دې دپاره موږ څه استفاده کوو؟ د دغې دپاره موږ آفسیټ استفاده کوو. لکه داسې د سپیس دې واخلي. اوس دا سپیس دې څومره واخلي دا ستاسو پورې ډیپینډ کوي. لکه زه ورته وایم چې دلته دې څومره واخلي، فرض که دلته ما ورته وویلې چې دلته دې واخلي 3. دې مطلب دا دی چې آفسیټ واخله، یعنې مطلب 3 کالمه ځای ما ته دلته خالی پرېږده او هغې نه بعد 3 کالمه دا شول، 3 او شپږ څو کېږي؟ 9. څو کالمه ځای دې خواته پاتې؟ 3 کالمه پاتې. شپږ دا دي 7 8 9 مطلب 3 کالمه شول. صحیح ده؟ 3 دي اوس 9 دي سوري. نو دلته زموږ سره پاتې دی 4 کالمه، سوري څو کالمه؟ 3 کالمه پاتې دي. 2 کالمه ځای مې دې ته ورکړي، دلته یو کالم ځای پاتې شو. دلته دا ولې خالي دی؟ دا باید دې سره جوخت راشي. دا ځکه چې دلته هم مونږه آفسیټ کلاس استفاده کړی دی او آفسیټ کلاس مونږ ورته لیکلي 1. دې مطلب دا دی چې یو کالم دې مونږ سره خالی پاتې شي. دا مهم دی. ښه، دا به تاسو ډېر په درد وخوري، بعضې ځایونو کې به تاسو دا استفاده کوئ، یوز به کوئ. لکه فرض کړه دلته زه راځم کوډ ته، صحیح ده، دا مې دې ځای نه ختم کړل، دا پیم زمانه دی په کار. فرض کا دلته زه اخلم ډاټ کنټینر کلاس مې واخیست، د هغې نه بعد ډاټ رو اخلم او رو کې دننه دلته زه لیکم ډاټ کال مطلب کالم کلاس. څو کالمه په کار دا مې ورته ونه لیکل. فرض کړه دلته مې ورته ولیکل 4 کالمه ده. په دې کې ته لاندې څه لیکل پکې کې زه ورته وایم یس دې کې ما ته ولیکه فرض کړه لورم 3. پیج مې کنټرول ایس کو، پیج کې زه باید بوتسټرپ فایل چې دی دا هم باید زه لینک کړم. نو دلته زه ورته وایم چې لینک ډاټ سلیش CSS بوتسټرپ. پیج کنټرول ایس کا، CSS فولډر کې دننه موږ سره بوتسټرپ ته پیج دا وګورئ زموږ سره دې ځای کې ده. دلته اوس زموږ سره دا نه ښکاري. نو زه داسې کار کوم دلته کسټم CSS ایډ کوم. مطلب دلته زه راځم یو فایل اخلم سټایل ډاټ CSS مې ولیکه او په دې کې زه دلته ورته لیکم چې زه بارډر غواړم. دلته لیکم BD، دلته ډاټ BD مطلب یو بارډر واخله او بارډر تاسو په خپله داسې هم کوی شئ چې دلته راشئ او دې ځای کې تاسو دلته ولیکئ بارډر. دا بیا موږ وروسته وایو بارډر. ګورئ که زه څنګه ریفریش کړم دلته بارډر اخلي، خو بارډر موږ تاسو دا ښکاري لکه زوم کوم چې تاسو ته ښکاري. ګورئ بارډر یې اخیستی، خو بارډر موږ تاسو تر اوسه پورې نه دی ویلی. نو دې وجې نه زه اوس دپاره بارډر اګنور کوم، بیا وروسته موږ په بارډر باندې خبرې کوو چې څنګه کلر ورکو وغیره. اوس دې ځای کې زه لیکم چې BD1 مطلب همدام بارډر دی او دلته زه ورته لیکم چې د دې بارډر د موږ سره 2 پکسل او کلر دې ځای کې زه ورته چینج کوم چې د دې کلر د موږ سره ګرین راشي. بل دې ځای کې زه بل اخلم یو دانه بل اخلم بس دی، دلته بیا اخلم BD2 او دې کې زه ورته لیکم چې بارډر او دا بارډر د هم زموږ سره 2 پکسل راشي او د دې کلر دې بس همدا وي. که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا 1 پکسل دی بیا BD استفاده کوئ، که کلر چینج کوئ 1 استفاده کوئ او که تاسو کلر او دلته کې پکسل او دا نو تاسو بیا دا 2 واخلئ. ښه زه څه کار کوم دلته راځم او د کنټینر ته زه یو بارډر ورکوم، دلته لیکم BD، پیج کنټرول ایس کوم، راځم دلته څنګه چې ریفریش کوم دا وګورئ زموږ سره بارډر رانغی. بارډر زموږ سره په دې کې رانغی. ولې بارډر رانغی وزیره؟ یس موږ لینک کړی نه دی. نو دلته ورته وایي چې لینک ماته ډاټ سلیش سټایل فایل، پیج کنټرول ایس کا راشي دا ریفریش کې څنګه چې ریفریش کې وګورئ بارډر یې واخلي. که تاسو وایئ چې د ټاپ نه د لږ سپیس واخلي بیا د هغې دپاره داسې کار وکړئ چې تاسو دلته کې دا کنټینر کلاس چې دی دلته ورته ولیکئ
ډاټ کنټینر کلاس چې دی ډاټ کنټینر کلاس دې زموږ سره سپیس واخلي څومره سپیس دی واخلي څومره دلته ورته ټاپ نه لس پکسل دا ګورئ لس پکسل زموږ سره لاندې راغلی صحیح شو اوس زه غواړم چې دغه هغه موږ سره اوس نه ښکاري دا اوس دې سره پورې دی که ته نه دومره لږ دي دغه کالم چې دی که تر دې سره پورې دی که نه نو زه داسې کار کوم راځم دلته دې ځای کې راځم او دې کالم ته تاسو اوس کم کلر ورکوئ یا بیکګراوند ته کوم بیکګراوند کلر شیان ورکوئ شي دلته زه لیکم BDA1 پیج مې کنټرول اس که 1 کې زموږ سره یو پکسل دی که نه دا وګور دا زموږ سره زه به داسې کار وکړم چې دې ځای کې به زه 2 لیکم هغه 2 به استفاده کړم چې هغه زموږ سره بارډر لږ غټ راشي چې معلوم شي دا وګورئ او که تاسو وایئ چې نه دا کلر زه لږ زیاتوم مطلب دا یو دا BD1 چیرته دی BD1 دلته پروت دی دا به زه 5 واخلم پیج مې کنټرول اس کړم دا به زه ریفرش کړم چې هغه زموږ سره لږ معلوم شي دا مې کوم یو واخیسته دغه یو زموږ سره 15 پکسله کا او دا یو زموږ سره 3 پکسله کا بس دا 3 پکسله صحیح دی ګوري زموږ سره دلته زما هدف دا دی چې موږ سره دې ځای کې وګورئ دا زموږ سره یو بارډر اخیستلی شو او بل دا چې دا زموږ سره هغه کالم په دې کې 12 کالمونه ځای کېږي او دا زموږ سره څو کالمه دی ځای نیولی 4 کالمه ځای نیولی بلکل اوس زه غواړم چې دا د موږ سره سپیس واخلي مطلب دا د لږ مخکې لاړ شي بیا د دې دپاره موږ څه استفاده کوو آفسیټ کلاس څه کوو یوز کوو استفاده کوو نو دلته زه راځم او دې ځای کې زه ورته لیکم چې آفسیټ چې د واخیست اوس څو دانې مطلب زه پاس کې زه ورته یم چې 2 کالمه ځای دې زموږ سره خالي پاتې شي دا 2 کالمه ځای خالي پاتې همدغه شان که چیرې فرض که د دې نه بعد تاسو بل کوم کالم اخلئ لکه دلته راځم فرض که لیکم چې کالم او دلته کالم څو کالم باید ما ورته ویلي وی څو کالم فرض که 3 کالمه دا شو صحیح ده دې ته هم زه یو بارډر ورکوم او دې ته به زه بارډر چې دی لږ به مختلف ورته ورکړم دې ته مې 3 سیټ کړو شاید دلته تاسو سره سوال پیدا شي چې 3 خو زموږ سره نشته خیر هغې ته زه یو کلاس جوړوم دلته زه راځم همدې کوډ نه زه یو کاپي اخلم کنټرول C لاندې مې دلته پیسټ کړو دې ورته زه ولیکم چې دا زموږ سره 3 دی او دلته زه دا کلر هم چینج کوم او دا زه ټومیټو کوم پیج مې کنټرول اس کړ راځم دلته او دا زه ریفرش کوم څنګه چې ریفرش کوم دا زموږ سره دلته راغی اوس زه غواړم دلته هم سپیس راشي مطلب دا دې هم لږه خواته لاړ شي دې ځای کې هم زموږ سره دا خالي پاتې شي نو د دې دپاره هم موږ دلته یوز کوو آفسیټ کلاس دلته لیکم چې آفسیټ کلاس څومره بس 2 کالمه اوس تاسو دلته لږ سوچ وکړئ یعنی مطلب دا حساب وکړئ تاسو دې ځای کې ما څه اخیستي دي دلته کې زموږ سره 4 او 3 څو کېږي 2 او 4 دا شول ځکه 2 کالمه ځای دا شو 2 کالمه دا شو 6 کالمه 6 او 2 او 3 دا دي 6 او 15 دا دي 11 یعنی یو کالم ځای زموږ سره خالی څو راځي 11 راځي که نه یو کالم ځای باید موږ سره دلته هم خالی پاتې شي د اخر کې دا زموږ سره څو کالمه شو 2 کالمه دا 3 شول دا 2 شو دا څو شول 4 3 دا 4 دی دا 3 دی سپیس 2 دی دا سپیس هم 2 دی اخر کې یو دی که دا تاسو یو کوئ دلته راشئ ورته ولیکئ چې سپیس دی یو واخلئ پیج کنټرول اس کا ریفرش کا یو دې خواته 2 نو په دغه طریقې سره که چېرته ضرورت و تاسو کولی شئ ورنه استفاده وکړئ یوز یې دلته تاسو کولی شئ مختلف بریک پوینټس هم استفاده کړئ مطلب د ریسپانسیو دپاره لکه دلته که زه راشم ګورئ که رایټ کلیک وکړم او دا زه انسپیکټ کړم ګورئ دا زه ریسپانسیو کوم زما سره دا داسې ښکاري تاسو کولی شئ داسې نه ده چې دونه لږ لږ لیکل تاسو په دې کې ډېر لیکل اچوی شئ مطلب تاسو مکمل پیراګرافس په دې کې تاسو کولی شئ واچوئ لکه فار ایگزامپل دلته زه لیکم H1 کې زه لیکم چې ویلکم ټو bootstrap class صحیح ده اوس صحیح شو دلته لیکم پیراګراف څومره فرض که 50 ویو ته راځم دلته ورته چې ریپیټ کنټرول راشه دلته دا به زه یو ځل غټ کړم
پیج لږ زوم آوټ کوم ډیفالټ پیج سلی دا ورته څه ښکاري اوس دغسې دی دا دلته هم زه لږ ډیټا زیاتوم ځکه لږ همدې نه به زه یو کاپي واخلم ښه تر څو زموږ وخت ضایع نه شي کنټرول سی او دا مې دې ځای کې دا پاک کړل دا مې انټر کنټرول وي کنټرول ایس دلته راغلم دا مې ریفریش کړل دا صحیح شو رائټ کلیک وکړئ انسپیکټ کړئ دا وګورئ زموږ سره ریسپانسیو دی اوس زه وایم دا ګور دا زموږ سره باندې وځي بیا تاسو کولی شئ چې دې ته هغه بریک پوینټس مطلب دلته سایز تاسو ورته کولی شئ کم زیات کې خیر اوس دپاره دې همداسې وي اوس زه وایم چې کله دې سایز زیاتېږي نو دا دې لاندې راوغورځېږي صحیح ده نو بیا لاندې څنګه راغورځي د دې لپاره بریک پوینټس مطلب تاسو دغه بریک پوینټس استفاده کوئ دا چې مطلب په ایکسټرا لارج کې دا څنګه ښکاره شي ایکسټرا لارج سکرین ښکاره شي که لارج سکرین وي که میډیم سایز وي که سمال راشي که ایکسټرا سمال راشي په دې کې د څنګه ښکاره شي ګورئ که ایکسټرا لارج استفاده کوئ د دې لپاره بیا موږ آفسیټ ایکس ایکس بیا سټار تاسو ورته وایي چې څو دانې دې موږ سره پکې مطلب څومره سپیسز دې واخلي ایکسټرا لارج کې د څنګه راشي بیا د هغې لپاره به تاسو لیکئ چې ایکسټرا لارج کې آفسیټ ایکس ایل مطلب ایکسټرا لارج او دې ځای کې سټار مطلب دا دی چې هر نمبر چې دلته تاسو ورته لیکئ مطلب څو دانې کالمه دې سپیس واخلي همداسې د لارج دپاره همداسې د میډیم دپاره سمال دپاره او د ایکسټرا سمال دپاره مونږ کوم څه نه لرو بیا دلته چې تاسو دا نمبرز ورکوئ دا نمبر له صفر نه واخله تر 11 پورې ورکوی شي که صفر دې ورکړي دې مطلب دا دی چې صفر یعنی نه یو دوه درې څلور چې څونه ورکوي همغومره کالمز اخلي نو دلته تاسو کولی شئ چې آفسیټ له یو نه واخله تر 12 پورې به لیکئ او که چیرې تاسو ورسره دا هغه استفاده کوئ مطلب بریک پوینټس دی د بریک پوینټس ویلی کېږي صحیح ده که دا بریک پوینټس تاسو سره استفاده کوئ بیا له صفر نه واخله تر 12 پورې تاسو ورته لیکلی شي لکه څنګه ګورئ که دلته زه راشم فرض که دا زه اوس کوم دلته کې زه ورته وایم چې کله زموږ سره د دې دلته ګورئ زه ورته وایم چې کله د دې سایز 900 زه به په میډیم کې به ورته ولیکم صحیح ده میډیم چې دی میډیم به واخلم ورته وایم چې کله میډیم ته سکرین رسیږي صحیح ده نو دا بارډر دی وي میډیم ته چې رسیږي بیا د دې دلته داسې کار دی وشي چې څو کالمه دي دلته کې کال میډیم دا خو زموږ سره صحیح دی 4 کالمه دې واخلي صحیح دی هغې نه بعد دلته زه ورته لیکم چې آفسیټ په میډیم سایز ته چې کله ورسېږي نو څو کالمه دې سپین شي فرض که فار اګزامپل 15 دانې مطلب 15 دانې دې زموږ سره هلته کې ځای خالي پرېږدي څنګه چې تاسو ریفریش کوئ ګورئ زموږ سره 15 کالمه زموږ سره باید دلته دا خالي پرېږدي وګورئ 15 زموږ سره خالي پرېښودل دا اوس وګورئ 15 کالمه ځای دلته موږ سره خالي پروت دی او هغه بل لاندې راغلی دی ګورئ دا اوس وګورئ دا چې هغه شي مطلب دا بیرته بره ځي نو د دې دپاره دلته زه راځم او زه ورته وایم چې داسې کار وکړه چې دلته خیر دواړو ته کولی شي فرق نه کوي ته که دویم هغه کوې هغه ته هم کوډ لیکلی شي صحیح ده هغه هم جوړو دواړه جوړو ګورې زموږ سره دلته کې د دې کالم نه دومره ځای دی خواته پاتې شو اوس راځو دې بل ته راځو دا زموږ سره څو شول دا زموږ سره یعنی دا زموږ سره یو کال دا زموږ سره دې ځای کې که دلته زه راشم ګوره ښه او دا زه غټ کړم ګورې زموږ سره دلته دا 400 کالمه دی دا څومره چې دی دونه زموږ سره 15 کالمه دلته دا شو اوس دې ځای کې زه داسې کار کوم دې ځای کې لاندې دلته زه ورته لیکم سیب ایم ډي او 15 کالم هغه شول نو دې ځای کې ځکه 15 ورته نور هم ولیکم نو دلته دا زموږ سره نه ځایږي نو د دې نه بعد چې دی مطلب دا به حتما لاندې غورځېږي ځکه ورسره نه ځایږي نو چې کله نه ځایږي حتما لاندې به راځي رایټ کلیک دا انسپیکټ کا اوس ګوره هغه زموږ سره چې دا زموږ سره په لارج کې دا لاندې راځي بیا دې ځای کې دغه سایز چې دی داسې کار وکړئ چې دې ځای کې ورته ولیکئ چې دلته زموږ سره د دې سر ته دی دې سر ته د زموږ سره 2 کالمه ځای راشي صحیح ده داسې او کله کې نور هم دا ون واخلم کنټرول ایس ریفریش کړه او که دا د 0 کومه 0 کې زموږ سره څنګه ښکاري 0 کې بیا دا هغه سر ته ځي ځکه دی بیا نه اخلي صحیح ده 0 چې دې ولیکه دی بیا نه اخلي بیا وګوره دا زموږ سره دلته داسې راځي 0 کې دی هیڅ نه اخلي دلته یعنی مطلب 0 مطلب هیڅ دې نه اخلي که چیرې بیا تاسو
ब्रेक पॉइंट्स نه استفاده کوي بیا ब्रेक पॉइंट्स کې به زیرو نه مطلب کته ब्रेक पॉइंट्स نه استفاده کوي کنه دا مطلب دا سکرین چي دي بیا به زیرو نه اخلي بیا به 1 نه اخلي بیا زیرو پکې شامل نه دی بیا له یو نه واخله تر 1200 پورې اخیستی شي خو کته چې ته ब्रेक पॉइंट्स استفاده کوي بیا ब्रेक पॉइंट्स کې چې دی بیا به تاسو کار کوي بیا به له زیرو نه اخلي بیا له صفر نه واخله تر 1100 پورې اخیستی شي که ब्रेक पॉइंट्स نه استفاده کوي بیا له یو نه واخله تر 1200 پورې اوس دا یو چې د دې سره څه وکړو ګورئ د زه غواړم چې دې طرف نه سپیس واخلي صحیح ده دلته موږ ورته لیکلي دي ګوره که دلته زه راشم دا چې غټ کمه ګورې زموږ سره دا دلته دا زموږ سره داسې شو او دې نه مخکې چې دی دومره سپیس یې اخیستی دی دا موږ ورته لیکلي دي دلته دومره لکه دا زموږ سره دې ځای کې به زه راشم که دا زه زیات کمه چې دا تاسو څومره زیات کوي لکه فرض کړه مخکې څو پنځه دا مې اته کړه دا به اوس ګورې دا به زموږ سره لاندې غورځېږي ځکه دا نه جایږي هلته نو چې کله نه جایږي دا به لاندې راځي که زه دلته شپږ واخلم شپږ کنټرول اس مې کړه دا مې ریفریش کړه ګورې زموږ سره رائټ کلیک وکړئ دا انسپیکټ کړئ نو چې کله زموږ سره نه ځایږي نو دا به لاندې راځي ګورئ چې کله نه ځایږي هلته ځکه دا په میډیم سایز ته چې کله ورسېږي نو دې ځای کې زموږ سره نه ځایږي نو دا لاندې راغورځېږي همدغه طریقې سره که چېرې تاسو فرض کړه 3 ولیکئ نو د دې نه مخکې 3 او 3 شپږ او هلته کې 0 خو هغه هم زموږ سره یو هغه هم دی نو هلته زموږ سره دا اوس ځایږي صحیح ده خو چې کله دلته تاسو ورته سایز لږ زیات ورکوئ بیا د چې کله نه ځایږي په یو رو کې ځکه هلته زموږ سره کالمونو تعداد زیات شو نو دا بیا زموږ سره غورځېږي لاندې صحیح ده نو بیا تاسو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ بریک پوینټس ولیکئ بیا که چیرې تاسو دا بریک پوینټس مطلب تاسو په خوښه باندې نه جوړېږي تاسو هلته کولی شئ په خپله هم میډیا کویري ورته سیټ کړئ صحیح ده میډیا کویري تاسو په خپله هم میډیا کویري موږ تاسو سیسس کې ویلې بیا په خپله هم تاسو کولی شئ چې هغې ته ورته په خپله هم کوډ ولیکئ بل زموږ سره بل ټاپک چې دی ری آرډرینګ دی ری آرډرینګ څه مطلب ری آرډرینګ څه ته ویل کېږي ری آرډرینګ مطلب دا دی ګوره فرض کا دا زموږ سره یو رو موږ اخیستی په دې رو کې زما سره څلور دانې هغه پراته دي مطلب کالمز پراته دي زه غواړم دا کالمونو ځایونه چینج را چینج کړم لکه فرض کا دا یو چې دی دا زه اول ځي ته وړم دا څلورم دی اول ځي ته وړم او اول چې دی نو دا او دا چې دی دا یو چې دی دا مې او د اول ځي ته مې وړو او دلته وګورئ دا سوري دا مې فرست پوزیشن ته وړم او دې ځای کې آرډرینګ فرست نو دې ته به تاسو څه ولیکئ دا باید ما دې خوا ته لیکلی وای ښه دا غلط ځای لیکل شوی خیر نو دلته به تاسو دې ته ولیکئ چې آرډر فرست یعنی مطلب دلته دا یو نه زه دا درېیم وړم سیده هر یو وړئ خیر ما دلته فرست پوزیشن چې دی دا باید ما دې طرف ته لیکل یعنی مطلب دا دریم زه غواړم چې په فرست پوزیشن باندې ویسم نو بیا دې لپاره تاسو لیکئ چې آرډر فرست او که چیرې تاسو هر یو چې تاسو لاست یو ته وړئ لکه فرض کړه دا زه لاست ته راوړم نو بیا به دې ته لیکئ چې آرډر لاست لکه داسې ترتیب کوم دا وګورئ لکه دریم ما اول ته راوړو او اول مې ویوړو اخر ته چې کله اول ته اخر ته ویوړو نو د اخر ځای خو څلورم وکړه څلورم بیا راځي دې خوا ته د دریم ځای ته راځي دریم راځي د اول ځای ته او دا لږ دې خوا ته وکړي دویم په خپل ځای باندې دی څنګه ګوره ښه دلته چې پریکټیکل وکړو بیا به تاسو پوه شئ دلته زه راځم دې نه مې یو کاپي واخیسته په دې کې دننه زه یو فایل اخلم فرض کا index2.html یو فایل مې واخیسته او دې ځای کې داسې کار کوو چې دې ځای کې زموږ دا بعضې سینري په کار دا مې ریموو صحیح ده دې ځای کې لیکم ډاټ رو او یو کلاس مې واخیست ډاټ رو په دې کې دننه زه څلور کالم اخلم دلته لیکم ډاټ څلور کالم راکړه صحیح اوس په دې هر کالم کې دې کې زه دلته لیکم چې لورم فرض کا 2 لورم 2 لیکل مې پکې وکړل اوس د دې تعداد دې څومره ځکه ایکول 12 چې په څلور باندې تقسیم کې څو رسیږي 3 څلور 12 کېږي که نه نو دلته به زه ورته ولیکم درې کالمه ورته سیټ کا بل دې ته به زه بارډر هم ورکړم دلته به ولیکم BDI1 پیج کنټرول اس کوم او دلته دې باندې رائټ کلیک کوم دې نه زه کاپي پات اخلم او راځم دلته ځکه دا زموږ سره یو بل فایل و نو دلته زه دا پیسټ کوم انټر ښه دا وګورئ زموږ سره په هر یو کې دا یو شی راغلی که تاسو غواړئ چې بیک ګراونډز ورته سیټ کړئ دې ځای کې ورته ولیکئ BJ.info نو دې ته به تاسو سره بیک ګراونډ هم سیټ شي بیک ګراونډ هم سیټ شو بیک ګراونډ چینج کول غواړئ دلته تاسو ورته ولیکئ فرض کا دلته به زه ورته ولیکم چې ډینجر پیج کنټرول اس کا دا ریفریش دا وګورئ دا ډینجر شو دا لاندې به زه دلته ورته ولیکم چې دا زموږ سره وارنینګ کا پیج کنټرول اس کا او دا ریفریش کا دا به تاسو سره وارنینګ شي یو کلر به بل هم دې ته سیټ کم یا صحیح دی یا دې ځای کې ورته دلته ولیکم ښه چې دا زموږ سره 1 دی
دې ځکه ورته ولیکم چې دا زمونږ سره 2 دی او دا زمونږ سره 3 شو ځکه یو 2 3 ولیکو چې ریکل سیم دي ټول کنه پیج مې کنټرول اس کا او دا به زه ریفریش کړم دا وګورئ زمونږ سره اول دویم دریم څلورم صحیح ده نو په دغه طریقې سره تاسو کچېرې تاسو کلرز مونږه ابل ورځ ویلې کې چې تاسو نه پوهیږئ getboostup.com ولیکئ ډاکس ته راشي هغې نه بعد دلته کې تاسو راشي ګورئ دې ځای کې به تاسو کلرز ته راشي دې ځای کې کلرز او کلرز کې دې ځای کې دا پیج تاسو سکرول کړئ دې ځای کې تاسو کلرز دې ځای نه تاسو کولی شئ چې کلرونه تاسو ورته سیټ کړئ وریبلز باندې موږ وروسته خبرې کوو چې وریبلز کلر څه شی دي څه ته ویلی کېږي نو دا بیا تاسو د سره وګورئ که تاسو په کلرز باندې نه پوهېدلی یا کلر څه شی دي نو دا سره بیا دې ځای کې تاسو کولی شئ چې چیک کړئ د سره صحیح ده ځکه کلرز مونږه اول ورځ په دې باندې خبرې وکړي خبرحال نو دلته اوس زه راځم ګورئ دا مینیمایز کوم زه اوس دې ته اډرینګ وکړم لکه فرض کې دا وارنینګ والا چې دی دا وارنینګ والا دا یو کلر چینج نه کړم ځکه دواړه یو شی دي دغه اولینی چې دی دې ته به زه یو بل کلر ورکړم فرض کې دې ته زه لیکم چې ډاټ به ورسئ ډاټ بیا زمونږ سره د دې لیکل نه ښکاري دلته ورته ولیکو چې ټیکس دې څه کا ټیکس وایټ کا ټیکس وایټ چې کې وایټ مطلب سپینې کا دا لیکل به زمونږ سره ښکاري ښه زه اوس غواړم فرض کړه دا یو چې دی دا څلورم دا د دې ځای ته راوړم د اول ځای ته راوړم څلورم د اول ځای ته راوړم نو بیا به دې ځای کې یو کلاس استفاده کوو آرډر څه شی لاس او دا اول چې دی دا د اخر ځای ته وړم بیا به دلته ورته ولیکئ چې آرډر فرست دا خو په پس پوزیشن کې دی صحیح ده دا خو زموږ سره پس پوزیشن کې دی نو دلته به راشي دې ځای کې ورته چې دا لاست ویسا او دا یو چې دی پس ځکه دا په خپل ځایونو کې دي نو دا اوس وګورئ څلورم راغی د دې ځای ته او دا لاړ هلته نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې چینج کړئ یا فرض کا زه دا بېرته لرې کوم دا مې هم لرې کړه او دا مې هم لرې کنټرول اس مې کې دا مې ریفریش کړ زه غواړم دا دریم ویسم د اول ځای ته دریم چې د اول ځای ته راوړی راشه د دریم یو ته دې ځای کې ورته ولیکه چې آرډر مطلب دا راته فرسټ کا صحیح ده دا چې فرسټ کې ګور دا چې اول ځای ته لاړ شي نو اول به راشي د دویم ځای ته دویم به لاړ شي د دریم ځای ته دا صحیح ده اوس همدغه طریقې سره که تاسو غواړئ چې دا فرض که دا یو ځل لاس ته وړم دا چې کله لاس ته ویسي نو دویم چې دی دا به د څلورم ځای ته راشي څلورم به راشي د دریم ځای ته ګورئ دویم ته به ولیکي دې ته به کلاس ورکړي چې آرډر لاست کنټرول اس کا دا ریفریش کا دا وګورئ لاست ته که فرض کې زه داسې کار وکړم فار ایگزامپل دې نه زه یو کاپي اخلم کنټرول سی دلته لاندې مې دلته پیسټ کړل صحیح ده دې ځای کې زه لیکم چې دا زموږ سره 2 دی صحیح ده دا زموږ سره 2 شو دویم دی زموږ سره دا زموږ سره دویم شو دا دویم پیج مې کنټرول اس کړ راځم دلته دا مې ریفریش کړ صحیح ده دلته زموږ سره یو څو دانې پکې کم دي نو زه به داسې کار وکړم چې څلور او څلور اته او دوه او څلور دا زموږ سره کېږي 12 ښه 12 زموږ سره اوس په دې کې پوره شول ګورئ دا زموږ سره صحیح شو اوس بلته کې نمبرز چې دا اډرینګ چې دی اډرینګ به زه دې نه ختم کړم دا اډرینګ مې دې نه ختم کړ او دیونه مې هم دا اډرینګ ختم کړ او دلته لاندې راځو دې نه هم زه دا اډرینګ ختموم دلته نمبرونه هم زه دلته لیکم 1 2 3 4 دلته لیکم چې دا زموږ سره پنځم دی او دا زموږ سره شپږم دی پیج مې کنټرول اس کا او دا هم زه ریفریش کوم ښه دا زموږ سره اول دویم دریم څلورم پنځم شپږم اوس زه غواړم چې په خپله خوښه باندې دا ایلیمنټس موو کړم لکه فرض کړه زه داسې کوم اوس دپاره موږ صرف دوه کلاسونه لرو فرست او لاست فرست مطلب دا دی چې دا څه کار وکړه اول ته ویسه لاست مطلب اخر ته ویسه اوس زه غواړم فرض کا دویم راوړم د اول ځای ته اول وړم د دریم ځای ته دریم راوړم اخر ته شپږم راوړم څلورم ته څلورم وړم پنځم ته پنځم راوړم د دریم ځای ته داسې ګډوډ کوم لکه دا څنګه مې چې وویلې ګډوډ داسې څنګه جوړېږي یا فرض کړه زه غواړم رایټ کلیک دا ریسپانس کړم ورته وایم کله چې ریسپانسیو زه کوم کله چې د سکرین سایز فرض کړه 900 پکسل ته ورسیږي یا مثلا میډیم ته رسیږي
نو دغه اخر د څه کار وشي دا مکمل دا ټول سرچپه شي اول د شپږم راشي بیا پنځم بیا څلورم بیا دریم بیا دویم یا داسې دی وشي کله چې 900 پکسل ته ورسیږي یا میډیم یا لارج سایز ته ورسیږي اول د زمونږ سره چې شي اول د زمونږ سره یو دوه راشي بیا د هغې نه بعد د 15 شپږ راشي بیا د 3 څلور راشي په دغه طریقې سره په خپله خوښه باندې موږ څنګه کولی شو چې دغه شانتي دا جوړ کړو انشاءالله په دې باندې بیا موږ په لورسته په دې باندې خبرې کوو چې دا موږ څنګه منظم کړو د دې هغه انډیکس په پوزیشن باندې نو دا اوس زموږ سره د نن ورځې درس او زموږ سره د فرست او لاست یا زموږ سره ری آرډرینګ کوم ټاپک چې په دې کې زموږ سره ریسپانسیو پاتې شو ریسپانسیو به درته سبا وایم چې څنګه موږ کولی شو چې دا ریسپانسیو هم کړو لکه ریسپانسیو کې لکه فرض کړه زه وایم چې دا څلور ډیبونه دي فرض کړه هر څو چې زه چې کله ریسپانسیو مطلب سکرین سایز چې کله مطلب میډیم یا لارج ته رسیږي هغه وخت کې د خپل ځایونه چینج کړي اوس دپاره دې نه چینج کوي یا فرض کړه تاسو ورته هلته سایز د انتخابوئ په خپله خوښه باندې هم میډیا کویري ورته لیکلی شي دې پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل